حیاته بچی یا حیاته بچی ته ورشه زوی وګوره ور څوک وایي ورشه زویه شا باله السلام علیکم خورې دا خو مې روکې راغې په خیر روکې څنګه ماتې زار ماشومان دې څنګه وو ښه دي شکر دی ته څنګه یې خپل حال وایه ژوندار مې ښه وه ښه دي برابر دي کښېنه څه کوې یاره بس څه به درته ووایم الله دې زما مل شي دا واله دا دغه مې له سبزي بینه راوړه بازار نه نو دا دې څه تکلیف کوم ما چې دې خور له څه یوسمه الله دې تا نه خرابوي الله دې خوشحاله ساته بس دغه جوړنې مګنډو په دې ګزاره کوو نو زه ښه ده ښه ده څه نه څه خو به کېږي که نه څنګه خیر دی شکر دی ته ښه ورشه زویه ته لاړ شه شبنم دې کره ورشه مور مو چې دغه کپړو یو نیم سل روپۍ دي وی راکړه شابه منډه یا خو تا بیا ګنډلې اخیستې دي یارو کې نو چې ګنډل هم نه کوم نو زه به څه کوم دلته یو ماشوم دی دا جوړنې مو ګنډم نو سل یو نیم سل روپۍ راکړي په هغې باندې زه سیروړه راوړم بس ګزاره ده روانه ده نو هغې شا خورې هغه کشمیا دې کړي دی هغه مې هم دله راوړي دې غټ کار وکړو د دې نه بغیر خو زه ګنډل نشم کولی بس دی خورې نظر دې کار پرېښود او ته هم هغه پورې ګنډل کړې زما منې دا ګنډل پرېږده یاروره نو چې ګنډل نه کوم نو زه به څه کوم زما به کومه لار شي زما د خبرې مطلب دا دی خورې د خاوند دې اصل 15 کاله د مرګ وشو بس ته دا کور ځان لا آباد ته یارو کې خبره خو ستا صحیح ده زما په دې عمر کې واده ته ضرورت نشته زه به دا خپل وخت د دې زوی دې سترګو ته تېروم زه ټیک ته خورې که پې سوچي کا بیا به ما کوي زه به درنه لاړ شم نرو کې ته مزه کښېنه زه تاله یو پیالی چای پخومه چای را سره وڅښه بیا به ځې هغې راته وی که نه وي دغه اوس را سره پیسې نشته چې کله پیسې چانه والم وي غور څه ټیم خو غرمه و خو مازدیګر وي درو بهلېږم ښه زویه ښه او بیبي ما له یو لس روپۍ راکړه بار مالټو والا راغلي زه په ځان مالټه اخلم ښه پیسې واله زویه که نه ها مالټه واله او زه ځمه دې ماما له به دې یو پیالی چای پخه کړم خو ګورې بار وړو سره جګړې مګړې ونه کړي مالټه چې والې نو زر کور ته راځه ها یاره ماشوم دی په دې کلي کې واړه هم ډېر روان دي لالا څه به درته وویم زه خورې بس دی زه به درنه لاړ شم نه روکې ته چېرته ځې ته کښېنه زه تاله یو پیالی چای مزېداره شانتې پخومه چای وڅښه نو بیا به ځې ما تکلیف مه کوه چې ما څښلې ښه زه روکې خو ورندار ته مې دعا سلام کوه ها ځه الله دې مست شه نه زویه دا په خپله وخوره او د خپلې مور خیال ساته صحیح ده 12 کاله پس بیبي څنګه یې بیبي یاره زویه خېمه شي تر اوس ډېره خېمه ګزاره مې شوې ده په دا خېټ مې داسې زیات درد کوي ګرځېدی ترې نه شم غم مه کوه بیبي زه لا ژوندی یم زه به د ډاکټر له بوځم ډاکټر نه به نمبر راوالم خطرناک ډاکټر ته به زه خپله بیبي وښیم ها الله دې خوشحاله کړه زویه خدای دې راته نیکمرغه زوی ته او خدای د باندې بار هم نه لګوي زویه امین امین یو خبره ته کوم بچي جی بیبي وایه وختي ستا یو دوه درې ملګري راغلي دي ور کې راته آواز وکړو نو ډېره په تکلیف باندې ورخوا شومه خو د هلکان اترزیټي غونته کې نه ښکاري ځکه چې لاس کې ورسره سرګټې میرګټې هم وي او که زما منې زویه نو دوی سره مه کښېنه پاسه د بیبي دا خو زما ډېر ښه ملګري دي د بچپن ملګري مې دي بیبي او زویه نو زه نور سم نه یم زویه خو زما دقه یو زوی او هسې نه چې تا رانه په دې نشو تماشو راوړي زما به بیا څه کېږي زویه نه بیبي تا ما سره دومره خواري کړې ده زه غلط کار به نه کوم زه به خپل د مور سترګې اوچتې همیشه ساتم تا بیبي زما ګور کپل به بچي ته په خپل لاس باندې کې او قبر ته به ما ته په خپل لاس باندې کېږي بیبي مایوسۍ خبرې مه کوه زه خو چې دې کور ته راځم زه خو ستا دپاره راځم چې ته به رانه لاړه شې زه به بیا دې کور ته چاله راځم بیبي دا د مایوسۍ خبرې مه کوه زویه د مایوسۍ خبرې نه کوم زویه خو دا خو حقه لار ده یا به نن مرم او یا به سبا مرم نه بیبي د مرګ خبرې مه کوه ها زه دې ملګرو له ورځم چې دوی راته سوې زه بیا راځم ها یو 2 منټو کې خپلې مور له راځم ها زویه الله دې مست شي او د خپل ځان ډېر خیال ساته او ژر راځه ښه زویه غم مه کوه بیبي راځم چې چېرته هم نه ځم ها ښه ژر راځه
هلکه یارانو دا خیاطي پته نه لګي یار په حیاتي باندې څه کې سړیا څه پې کومه او په دې شي راړو که نه یار هغه پسې خو زه وختي ورغلی وم ها او مور یې بوډۍ زوی په دغه سره پاتېده څه خوارو زارو راله او بیا کور کې نشته ها یاره هغه ملګرو پسې وګرځېدم پته یې نه لګي او مور ته مې 2 منټه یاد کړي وو چې دا هلکان به چېرته یار خو دغه دي ناست دي یار لکه پهلوانه خبره یو کې مطلب هلک عمر یې دغه یې هغه یا راشه دې خوا چغې مه وهئ ما د هغه ځای نه ولیدئ مړه السلام علیکم څنګه چلې هلکه صحیح صاحب دی یاره امن دی څه پوزیشن دی والله بس نو ما یار لږ کار لم تللی وم او بیا رالم مورکۍ هم راته وویل والله چې بیماره ده یار تاسو ته ما ویلو چې داسې صحیح ما ته ډایرکټ رینګ کوئ تاسو کور ته څه له ما پسې راځئ یار سړی داسې نه کوي که نه یار مور مې ګوره شکي شوه وایي دا نشیان دي دیو سره مه ګرځه مهرباني وکړئ مه راځئ یار کور ته دا شی والا دا ډېر زبردست شی دی ټول غمونه دا نیر کې والا نه وروره نه وایه دا سړیا والله یار دا خو ډېر د کمال شی دی یار 2 لوګي مې وویل بلکل دماغ یې راله آرام کړه یار ظالمه دا داسې شی دی که نه دا د په دې دنیا نه ټول غم دړ به درنه هېري هر څه به درنه دا دنیا به درنه والله چې یار دا خو به تاسو مخکې ویلو زما خو دومره غمونه دومره ټینشنونه دي یار واقعي چې د خاپېرو نشه ده دا شی دی کله په کار یي ډېر پهلوان سره رابطه کوه ډېر پهلوان سره بس غم مه کوه وروره غم مه کوه حیات وروره مونږ خو د باندې خفه کېږو دا را باندې ځکه څکو چې دا غمونه دې بالکل لرې شي وروره بالکل حقیقت خبره دې وکړه پهلوانه والله چې د دنیا غمونه نه دي له بېغمه کړو مړه کله کله مونږ چکر ته ګوال ته راځه غمونه به خلاص بس اوس پرېږدئ مړه بس اوس دا زما تاسو سره پخاډه شوه یار یارانو ګپ خو م ډېر ولګوو سګرټ چې مې په ړومبي ځل ډېرې کړلې بس داسې کار دی چې تاسو ګپ لګوئ او زه درنه ځمه ما وی بیبي له 2 منټه ټایم ورکړی و تاسو سره مې وخت ډېر واړو یار زه درنه لاړم حیات وروره دا مې سپېشل تا له ډک کړی دی دا واله چې مازغه دې سورګي شي مازغه سره کوي یار دا الله دې ملشه ها په مزه حیات وروره په مزه خیال کوه هلکه سړی خو ګپ کې تېر و پهلوانه ها واو هلکه سړی خو ښه بمبک و ښه بس راواړو پې ما او نور کار ستاسو دی شنه ته دې غمه ته پهلوانه صحیح ده داسې ده لکه همداسې دنیا پیلوه زه یاران چې ځو سګرټ مې خو ډېر وڅښلې او مازغه م سور کې شوپې شوې ځې چې ځو د خیره ها پاسې راځې خدایه پاکه هغه جوړني مجامې به هم ګنډلې نو هغې نه هم پرېوتو علیکم بیبي وعلیکم السلام زویه راغلی دا ولې زویه ولې بیبي ستا د خولې نه خو ما د سګرټو بین راغی زویه نه نه بیبي ما خو سګرټ نه دي څښلي نه زویه ما ته څه یلي ووایه نه نه بیبي ما سګرټ نه دي څښلي ملګرو له لاړم بس هغې راته وویل چکر له ځو ما ورته یې نه ځم زما مور بیماره ده زه واپس کور ته رالم نه زویه ستا دې زما په سر قسم وي ما ته دروغ مه وایه نه مې دي څښلي صحیح خبره راته وکړه تا نشه خو نه ده کړې زویه نشه خو دې نه ده کړې نه مې ده کړې بیبي نه مې ده کړې نه مې ده کړې یا الله ته زما په جولۍ کې خیر واچې دا زوی خو ما ته نن ډېر ګډ وډ ښکارېده خدایه چې ده چېرته نشاني جوړ وکړې ګینې زه خو به تباه شم زما خو به غونډه زندګي خرابه شي خدایه پاکه لکه پهلوان څنګه چل دی یاد مې د شعر وړی که نه وروړه مې د جیب کې راسه پروت دی بس اوس خو ځای ګورو چې ولې ورکړو صحیح ده ته ځای ګورې مړه شرشمه پټې نه دي په هغې زیره دلته ورله ورکړو صحیح ده صحیح ده السلام وعلیکم علیکم السلام وروره څنګه یې څنګه چلې برابر یې پهلوانه تاسو خبرې کولې خو خفه کېږه مه یو خبره راته کوم دا حیات چې دی که نه صحیح ده زما د ترور زوی دی صحیح ده خو خفه کېږې مو قربان د هغه بوډۍ مور ده او عمده تې سترګې دي زه خبر شوی یم پهلوانه چې هغه له تاسو نشه ورکوې او دا تاسو ښه کار نه کوئ خدای دې نه کړي که سبا په هغه څه چلو شي نو د ده د غمه به د هغه دا بوډۍ مور مړه شي
نه وروره مونږ خو ته داسې څه نشه مشه نه ورکوو خو زمونږ ورور دی مونږ یې غلطو کار نه منې کوو ارشاد وروره داسې کار دی که نه چې خپل ډني نو په زور په چا څوک نه شي کولی هغې به خپل د هغې نه بچکه نه شي کوي دا منم دا داسې وي د چا وتړه نه کېږي خو دا یو نیم یار دوست داسې که نه چې څوک یې کوي هم نو په زور یې وله ورکوي زما نور څه خبره نشته وروره تاسو خپل دین ایمان دی چې هر څه کوي هغه هم خپل خوښه ده خو ما باندې صرف خپله غاړه خلاصه کړه زه ته یم چې یوه بوډۍ مور ده او د هغه مخکې وروسته سم نشته بس مهرباني وکړئ ستاسو به ډېره مهرباني چې بس په هغه باندې دا نشې مشې مه کوئ زمونږ د ورکوټوال یار دوست دی مونږ دا صحیح ده صحیح ده دا ورځه په مخه دی ښه دا مړه شي اور کاسې په زول لګیا دی راځه یا بچې څوک یې درلمه بخیر بچې وعلیکم سلام څنګه یې زویه ښه یې زه به پرې کوم زوی تا دې الله پاک نیک عمله وکړي زویه زه الله دې مخ شه چې راشي زه به پرې کړم یا الله دا د څه وروم خدایه پاکه زما زوی کور ته راولې دې به زه پرې کړم خدایه دې به زه پرې کړم ها صحیح ده راځه او او یار او یا تا دا دوسې سترګې دې پټې کړي دي یو سګرټ هم دله څه درکړی دی چې بلکل سترګې دې بدلې کړې څونه خو بې څوک نه نشه کېږي یار راځه کښېنه دې خوا هی یارانو هی پهلوانه زما خو یارې اواز دې راباندې وکړو درله راتاو شومه هغه ورځ دې راباندې سګرټ څکلی و چې کور ته رالمه نو مور ډېر سخت بې عزته کړم دومره غمونه مې نور سیوا شو که نه بس بیخي نور اوس لیونی کېږم وروره ولې بې عزته کړئ د دې د لاسه دا دا خو ډېر خماري کېږي څه به کې مور خو مورې زړګیه که نه ورکه بل شی وله ورکړه ټول غمونه یې ختم ورکوله پرېږده سړیه د دې غمونو توړ مې هم دله راوړی دی دا واله وسکه چې ټټر دی یخ شي ټټر هی پهلوانه بس دا په کور کې ښه په قلاره باندې به یې وڅکمه پوه شوې صحیح ده صحیح ده بس درنه لاړمه یاره صحیح ده ورشه 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 اوس ته چې د غوږ نه اسمان کې ستوري ښکاري هلکه پهلوانه هغه ځای ته یې ورسېږه او دې ځلې دې ورسېږه یارو ما سره چې ګرځې که نه نوي نوي څیزونه به وینې نوي نوي دا خو معمولي څیز و دې نه مخکې تماشه کوه چې څه کېږي دا خو ضروره ده زویه زویه دا داسې نه زویه دا ته څه څکې دا تاسو څه هر لاس کې نیولي یو پتنګېدو راغې ما نه راشئ زویه بوډۍ چغې هسې بې سمه وهه ټول موډ دې راله خراب کو یو خو بهر دماغ هم خراب دی چې کور ته راشو ته راله دماغ خراب کې یا بچې ډېر ورځې ته هم پاتې شو اوس زه بېبېله شوم نو زه بوډی شوم دا تا سره وړل بچې ته ما ته اوس بوډی یا بچې د څه نه چې هېرېدم هغه وشو بچې تا ته ما وې چې دې زویه تا ته ما وې چې دې ملګرو نه دې ځان ساته دا تا خپل څه کار جوړ کړی دی زویه دا تا ځان نه څه جوړ کړي هاخوا شه پرېنېږده دا تا سره وړي زویه لرکه ده دا لرکه وخورده بس هاخوا شه پاسه هاخوا شه دماغ راله مه خرابوه دا نشې پرېږده خو نه پرېږده پرېږدي کور پرېږده وځه بس دماغ راله مه خرابوه وځه
ایله مې درنه دا کور خالي کو خدایه ماکه زما اوس کم درته نو هغه یو زوی مې وختم ویښته سپین کړه او هغه هم د کوره په دې کودو کې ور وویشتم زه به اوس سوال کوم خدایه خو زه به څه کوم زما به څه لار شي خدایه الله دې خوشحاله کړه چې خو دې نیک عمله وي کې اعتراض وي لکه دا خو د اذان ټیم دي ځم چې اذان وکړم دا خو د خیاط مور ده ځم چې خیاط ته سوال جواب وکړم مور یې جوړ په حق رسېدلې ده انا لله و انا الیه راجعون یا ته دلته نشي کوه او مور دې د جومات مخې ته مړه پرته ده نه مړه او که نه دا سړی مور مور مې مړه شوه شاخه شا ستا د راسه د ماخور تور خارو ته لاړه بابا ته دې ته ځه دې ما ته پرېږده بابا جومات خواته تللی مو نه وم بېغیرته بېغیرته دا ټیم ته مور دریا شي بېغیرته اوس راپسې راني زما پرېږده زه مور نه ځم مور مې پرېږده مور نه ځم په ژوند باندې دې خپلې مور لړه پخ کړې دي بېغیرته چې تا د مور سترګو ته کتل تا به دا مرداري نه کوله زه مور نه ځم ما پرېږده مور له به داسې پوزه Mira que fue el grupo que al talibaní las tragué de tu madre. Hi, baby. Why, baby? Hi, baby. Hayata, baby, baby, تاسو چاته پرېښوده بیبي تاسو چاته پرېښوده ای بې غیرته بې غیرته اوس ژاړې بې غیرته چې بیبي دې مړه شوه نو اوس ژاړې زه چاته پرېښودم زما د ترور زوی خو ستا عمره بې غیرته انسان ما نه دي لیدلی په ژوند باندې نصیحت منلی چې اوس راځي او ژاړې ورته بیبي ستا چیغې اوس نه اوري بیبي پاسه که نه زه دې چاته پرېښودم نه 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 ستا بیبي اوس نشي راپاڅېدی دا بیبي ستا نه دونه لرې تللې ده چې دا به ته هېڅکله هم وینې نه حیاته تا مخکې ولې نه منو چې تا ته بیبي ګرانه وه نو تا به د بیبي نصیحت منلی و تا به د بیبي یوه خبره منلې وه یا الله ماله مرګ راولې نه اوس مرګ مه غواړه اوس همدغه شانتې ژوندې ښې چې کړېږي ماله مرګ راولې واړه دې په کاڼو ولي پاسه حیاتو 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 پاسه حیاتو
خیاط زه چاته پرېښودم خیاطو ته اوس زما خشته تروزې مې خیاط پاسه خیاط پاسه یا الله یا الله یا الله چې څوک پردو بچو له نشې ورکوي یا الله په دې حال کې خدایا پاکه پردو بچو سره د چا هم زړه دردېږي خدایا. ګرانو مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد د چا زړه ازارول یا چا پر ټوکې کول نه دي بلکې د دې ویډیو مقصد زموږ په معاشره کې د بدو خلکو نه د بایکاټ کول دي. لمې د خبرې دا دی چې څوک هم داسې یار دوست سره تعلق ساتي چې هغه نشه کوي یا بل څه داسې غلط کار کوي نو هرګز دې د هغه نه ځان وساتي او ډېره مننه چې نه سبسکرایب کړئ.